د ژوندانه مسیر کې دوی نه چې لږ مخکې لاړ شي لومړی ملګري دې له شا درپسې وغږېږي دا ډم رقیب پرېږده له ما سره لږ څنګ ته کې چې مشهور شي او دنیا درپسې وغږېږي او مخ ته ورته کېږده د کاروان پستې غزلې مخ ته ورته کېږده د کاروان پستې غزلې هسې که په چا باندې منترې دې کولې تورو سترګو دې په غلاس کې بنګاوه له تورو سترګو دې په غلاس کې بنګاوه بند په ژبه راولي ځواب لکه چرسي سم مینې ته جوړ دی یاره نن سبا موسم مینې ته جوړ دی او بدبختي ده دلته کرکې سره عام دي بدبختي ده دلته کرکې سره عام دي بدبختي ده دلته غم مینې ته جوړ دی او د رواج له ډاره غلی دي خاموش دي کنې ما سره صنم مینې ته جوړ دی او ولې کرکې خوروئ ولې نفرت کړئ ولې کرکې خوروئ ولې نفرت کړئ ولې کرکې خپروئ ولې نفرت کړئ ښه پوهېږئ چې آدم مینې ته جوړ دی او د هغې دنیا له هورو نه دې جار شم د هغې دنیا له هورو نه دې جار شم ملا دا جهان خوښم مینې ته جوړ دی د فیسبوک اکاونټ درنو ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات تمه داسې روغ جوړ به یې امن دی د امن په فضا کې ناست یو ښایسته موسم دی تر څنګ یې مازدیګری دی او بیا داس باران هم شوی دی نو که مو خوښه وي زما خو همدا خوښه وه چې باد له ډېره وخته دغه ډېر وخت کېږي چې زم نه وم له تاسو سره زم ډېر لرې وم اوس نو عادل به در باندې واورم د عادل غزل به در باندې واورم که مو خوښه وي او زه پوهېږم سیات مال مو خوښه ده عادل صاحب سلامونه ښه راغلاست ملګرو ته بعد له ډېره وخته مینه احترامات ادب او مننه دا چې ما اورئ ما لولئ ما ته وخت راکړئ ډېر ملګري غواړي چې ستا غزل ووایم ولې نه وارې را رسېدلی دي نو داسې ملګري یې غواړي په دواړو سترګو غزل داسې ده چې لږ روا شي ناروا درپسې وغږېږي لږ روا شي چې لږ روا شي ناروا درپسې وغږېږي لالې پرېږده چې لا درپسې وغږېږي های های واه او ولا باور وکړه جهان به یې رښتیا وګڼي ولا باور وکړه جهان به یې رښتیا وګڼي که دروغ هم وي خو چې دا درپسې وغږېږي بالکل او دلته به وکړي انسانان ستا هر محفل کې غیبت دلته به وکړي انسانان ستا هر محفل کې غیبت هلته پارش کې به الله درپسې وغږېږي چې د یو لپاره یار خپل کردار بدل کړي چې د یو لپاره یار خپل کردار بدل کړي نو دغه بل به قربان بیا درپسې وغږېږي دا ډم رقیب پرېږده له ما سره لږ څنګ ته کښېنه دا ډم رقیب پرېږده له ما سره لږ څنګ ته کښېنه چې مشهور شي او دنیا درپسې وغږېږي های چې مشهور شي دنیا دا بیا ووایه دا ډم رقیب پرېږده له ما سره لږ څنګ ته کښېنه چې مشهور شي او دنیا درپسې وغږېږي او د ژوندانه مسیر کې دوی نه چې لږ مخکې لاړ شي د ژوندانه مسیر کې دوی نه چې لږ مخکې لاړ شي لومړی ملګري دې له شا درپسې وغږېږي او حکمت خپل فکر له هر معیار وویستلی حکمت خپل فکر له هر معیار وویستلی ساقي دې وښکنځي ملا درپسې وغږېږي ساقي دې وښکنځي ملا درپسې وغږېږي دا څو بیتونه د احمدي صاحب مودې وشوې لزان کوم تواب لکه چرسي مودې وشوې لزان کوم تواب لکه چرسي زه دا رقم خراب یم خراب لکه چرسي مودې وشوې لزان کوم تواب لکه چرسي زه بې له تا خراب یم خراب لکه چرسي او له تورو سترګو دې په غلاس کې بنګاوه له تورو سترګو دې په غلاس کې بنګاوه بند په ژبه راولي ځواب لکه چرسي او نڅیږي اداګانو ته د جام لکه د ډم نڅیږي اداګانو ته د جام لکه د ډم مستی کوي ستا مخ ته سور ګلاب لکه چرسي واه
او په نیمه شپه حکمت کې د لفظو د مستۍ جام. په نیمه شپه حکمت کې د لفظو د مستۍ جام زنګیږي را زنګیږي په کتاب لکه چرسي. سرې سترګې له ګل سره خبرې دي کولې، ووایه د کوم ارمان سندرې دي کولې. او ما خو درته وې کنه چې مینه د مخ سره خوري، نه به دې منله جنۍ غورې دي کولې. او ته غرقوي او ګوتې دې خوړلې وې چمبې، ټپې خو دې کولې خو ژورې دې کولې. او مخ ته ورته کېږده د کاروان پستې غزلې، هسې که په چا باندې منترې دې کولې. وای بالکل مخ ته ورته کېږده د کاروان پستې غزلې، هسې که په چا باندې منترې دې کولې. او ما به د خالونو په دانو تم کړې شاهینه، ته به الوتې که نه وزرې دې کولې. ښه وختونه، ښې چارې، د الله په امان.